خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله کشور طی سفرش به ولایت غزنی با مسئولان محلی، بزرگان قومی و جوانان این ولایت دیدار نمود. سرپرست وزارت داخله کشور در نشستی که با مردم و مسئولان محلی این ولایت داشت در مورد نظام و مجاهدت‌های مجاهدین صحبت نموده افزود اکنون باید برای همپارچگی ملت کار شود. الحمدلله جنان تاسو د هدف ته ورسېدلو. نن د موږ غیرت دا غیرت چې څومره تحمل برداشت کړی شو، څومره خلک سره یووالی درته راوستی شو، څومره د قومونو سره متحد کولی شو. د موږ تاسو کامیابي په دې کې ده. ولې موږ تاسو سخت کامیاب شو؟ نامحدود طالبان اسلامي امارت ولې کامیاب شو؟ خو متحد و متفق و پیوامیر را جمع وي. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله کشور تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجرین افغان را خلاف قوانین بین المللی و ناعادلانه عنوان کرد. در روزانه پرېکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پرېکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر ښېګړه وه، دا ښېګړه یې په داسې بدۍ باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه. از سوی هم شماری از تاجران و علمای دینی نیز بیان داشتند این وظیفه تمامی ما و شما است تا دست به دست هم داده مهاجرینی که تازه از پاکستان آمدند را کمک و همکاری نماییم. کلانترهای اشراف و در جمع تجار غزنی در تمام امورات خیریه‌ای که از سوی ولایت، شاروالی یا هر اداره دیگر راه انداخته شده همیشه همکار بودند. اون طفلی که در ترخم از گرسنگی و بیجایی ناله دارد، ما باید فکر کنیم که اون بچه خود مایه. اون مادری که دوا درمان در هر گوشه از دنیا برایش نمیرسد، ما اینطور فکر کنیم که اون مادر خود ماست. این در حالی است که خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله کشور پیش از این نیز در برخی از ولایت‌های کشور سفرهایی داشته و با مسئولین و باشندگان این ولایت‌ها نیز دیدار داشته است.